تاسو د خپل فامیل سره خپل جایدادونو سره خپل مال هغه سره ژوند ته ادامه ورکړي. نو دغه فضا د افغانستان چې اوس د کمیسیون ایجاد کړې ده دا یو امن فضا ده، دا د باور فضا ایجادوي. نو اوس دې ته پکار ده افغانانو ته چې ټول راشي افغانستان ته امارت اسلامي سره بلکې د خپل نظام سره لاس پکار شي، اوږه په اوږه ورسره کار وکړي تر څو موږ دغه کښتۍ چې نن سوری شوې ده یا دغه کښتۍ چې نن نیمګړې ده دغه ته چې په سفر یا خپل منزل ته یې ورسوو. نو ټول افغانانو ته لازم و ضروري ده چې راشي افغانستان کې د خپل ملت سره د خپل خلکو سره د خپل فامیل سره ژوند وکړي تر څو موږ وکولی سو نړۍ ته یا د منطقي هیوادونو ته چې افغانان هیڅ وخت د خپل منځ کې شخصي دښمني نه لري. نو که تاسو هر څومره زیار و زحمت وباسئ چې افغانانو ترمنځ یو درز یو فاصله را ایجاده کړي دا به ممکنه نه وي. نو دا په وخت سره انشاءالله ټول افغانان به یو کېږي د افغانستان د بساینې لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د پیشرفت لپاره به انشاءالله ټول افغانان کینی او کار ته به